هغه بلې ته وګوره ته ماته رامخکې شه زه نه شاته کېږم ښه مخکې کېږم د دې غڼډه مې ونیسه ته رامخکې شه ته رامخکې شه ولې ستا نه یېرېږم په دې ټي کې زه یېرېږم دا شی زما سره نه السلام علیکم مزوبه مې سر کېږي ورورې السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته څنګه یې تاسو او خبر شو د شن پر خولي بازار کې نه او ته بل ځای جواب دی له فوق ورته دې جواب دی ورکړ ورې چې نه کوم ته خنده دې چې راته پرېری یا بل چې راته پرېری بیا خبره ورسره وکا عثمان مونږ ته هغه غاړي کا کنځل کوي نو مته تیارو کنځل کومه ته په دې دغه کې کوي کنه په دې دغه کې دنه عثمان زما دي سره ور نه دی نه دی یو ورځ دور ور دی بختي رحمان لاله بیمار شوی رونه خو زمونږ هم دي کنه زما او دغه چې کمینه محبت دي هغه جدا کاتله او د عمر روغو دي دا قوت خانه را په پاسه بیا کې قو دي بوت خانه را ته په پاسه دی و چې د عثمان سره غپ نه لګي د قصد ور سره لګ ورور هوري دا بوت خانه را ته بیا په سره له پاسه دومره ستاده خمور خور او ستاده خزه پتا باندې سپکه دا او پاغه کې زه د خپل موګه کته برکوم په دې ډک بازار کې دتا شاته شاته او دا بوتخانه په ما باندې لپاسه سوره یو هغه بلې ته وګوره ته ماته رامخکې شه زه نه شاته کېږم ښه مخکې کېږم د دې غڼډه مې ونیسه ته رامخکې شه ته رامخکې شه ولې ستا نه یېرېږم په دې ټي کې زه یېرېږم دا شی زما سره نه پروت دا شی زما سره د کور رور دا شی ما ته وایي دا په جیب کې کېنوئ کم مور شوړي کوي مور په خپله روري کوزه وکړه روري کوزه مې وکړه کوزه وکړه هغه لاړه تختېده مور کوسو سره د سره بس نه پکار لاړه روري لاړه دا په جوان به پکې د خپل سورکړی موږی ټومبلی کتکړی برکړی به یې پکې و دا به زما سره خبرې کوي په ما به ټینګېتر خرڅوي دا به د دنیا غولي و دا غړي په دې کوس کې د خپل موګه سار مالي وختي لاړه وره لاړه نوم زما ځکه ما ته کارنوم و کوځای سره خار وره کوځم لاړه ها کوزه خو واو لاړه چوپې کا په زمونږ شکل هم میلاونه کی خبرې خدا هغه تختېده دې څخه بس سره خبرې کوم درکه سره هغه تختېده ځان له ما راشه د غیرت تپوس راشه د کلی د خانان ګوټ کو ملک ګوټ کو د غټو درمبړ ګوټ کو د پلار د غیرت په باره کې تپوس وکړه د غیرت چې د رحمان روري هغه تختېده او ته په ما باندې لري نه دا بوتل شرنګي او دا بازار دی په ما ګرم کړل او ته کوه نه شاته کې رورې را بیا را کړې واري زاره پیسې درستم کستا غړې بوله واري چې څنګه غړې وکړې والا کا سنو والا تاسو ته نو کا رورې وي ډبل غړې نه یا کانټا چې پکې مې وینسيوم هغه یو خاله نه زیړه غړې ده کنه زیړه غړې ده لمبر والا او د رنگ زیړه ده لمبر والا چمکدار غړې ده چمکدار لګوري یاز بیا ورکه ها ریاضو اکاؤنٹ شته اکاؤنٹ ستا بس ما ته اکاؤنٹ را څنګه صحیح ده دې ځلیاره صحیح ده پیسې هم ګوره خیر دی پوه شوې ما درته وټساپ کړی دی په هغې باندې هم ګوره غوټزه روړی له ښایسته ګاډی وارې ښه نن پیسې درلېږم چې څنګه ګاډی ده خوښوي که د انسو والی خوښوي د رنګ هغه زیړه ګاډی ده لمبر والا
پنسي ابا زوله جنې کوم ریاضه زوله خپل جنې کوم خپل جنې مې ولا کتلې راغه ولا کوم کلام خان خبره باندې دې کامل او دې ریاض تدار دوست کم جنت دوست په نصیب دې په خیر کا او زما د کوګي دوا خو هغه ته خداغو په کور کې خدا څه کو تا ته امید زړه غوخه دوا کوي ډېر مهرباني ډېر وخت دوا راته وکړه نو بس د جنې درلا کوم خپل جنې درلا کوم روړی لاس چت کړي ټول ته څومره کسان چې دی ګور دوا راته وکړه بس بیا ته کوم بیا لې ټول ته په جمع لا سوچتو نه چې څوک زموږ سره خسیدتوب کوي خدای دې سره خسیدتوب وکړي او خدای دې دغه جنت الفردوس نصیب کړي او خدای دې هغه د ایمان ګټه ورکړي خدای دې هغه د بیمه او چې څوک له جنې کې هغه هم خدای وبخي وساتي او دنیا او آخرت ته ته خدای پاک دواړه ګل گلزار کړي او خدای دې ول د ایمان ګټه ورکړي خدای دې د بیمانو د ګټو وټو نه بچ وساتي او دنیا او آخرت ته ته خدای پاک دواړه ګل گلزار کړي خدای دې ول د ایمان ګټه ورکړي او د بیمانو د ګټو وټو نه دی هغه خدای پاک بچ وساتي او دنیا او آخرت ته ته خدای پاک دواړه ګل گلزار کړي دا الله په در کې څه کم نشته او نه پکې څه کمیږي مهربانه بادشاہ دی زمونږ د ټولو خدای پاک په جمع جنت الفردوس نصیب کړي او خدای دې موږ له ایمان ګټه راکړي روړې او کا جنې بوډې وي بوډې نه بوډې نه ینګ جنې ولا کوم خپل پردنا کې 15 وخت مونږ کوي وې زده عمر برابر یې کنه اخو په ما باندې زیره عثمانه او دغه لکومه کنه 15 وخت مونږ به خپل قران شریف په ویو اخو په ما باندې زیره په ما باندې څه کوي هغه بازیره ته بوتال خیره ته بیا ځوړن کو شکیل نوم یاد ساته نو شکیل نومو امور چقیرته بیا بوتال خې ځوړن کو تاسو خپل دا خبره سره اس فیمه په زما بیا دا بازار په ما باندې بیا راګر اورې خبره سره دا بازار ګرمي الله او تفصیل الله ګرمي جوړه کی چې په دا بازار سره خبره سره ورسول خبره زما یو سر تندر سیدل سر تندر سیدلو د په ما باندې پاسه دا پوتخانی کی دی کله په ککرې لا پاسه پوتخانی کی دیو کله موچکی زما سپینګو تراولیو او شکل دې نه مخامخ کې تاسو خپل دا خبره سره ورسول ها شکیل ته خبره وکړه جنې هغه او کنه جنې مې ما جنې مې ولا کتلې را او رښتې له بدرزو کا خیری ښا صحیح ده خاکه خیری کله برابر او رښتې له بدرولم ان شاء الله دا واده ولا کوچ را کورې باد شي یاره بسته او کور ولا بادوم کور ولا او کنه یار نه په کور کې چې اوسما د سې جوړ کړی نه او د سې د لوندې ترورزم نیم د شیخانی د سې د نو درب لکټ وای واده باندې سکړه پنس کټ پردنا کې دی اگر سره په کور کې پنس سکړه پروت دی او د څرمنې کټ می د خپل نیکه د کور را کوس کړل اگر سره پنس سکړه پروت دی او د پردنا کې دی پردنا صندوق می غټ یو اغسته او دوی می پسې د لرګي جوړ کړل بربسته را سره د خپلې پرتی د چا پکې څکار نه شرط ډیر آیا نه کنه نو غړې نه چرګ زوی نه دوی اورې دوا خو راته کې کنه عثمانم او عثمان نه زمان څومره سکارې قربان ده سر کاغذ ما دوا خو براته کې په دې سپاره د الله سره خوده شم په قران باندې کرازی را پسې دلته کې چې بخت رحمان استا په دې چټ باندې ز چاړک د موزه دی علالم نه قران می دی زما دي سره ان شاء الله دې معمولی رور نه دی نه د یو ورځ رور ودی زمونږ سره نه زمونږ روح پوخ د خپل رونو نه په موږ باندې اوس ګران دی دسه ینګ جلې ولا ګور ځواني نه درو مینه محبت تار چا سره د جار چا سره دا مینه محبت د چا سره لګي نه خجی نه ګور مکنه خبره ده دا د طبيعت خبره ده وای مینه نه په سپینه نه په تور نه ده دا د زړه نه په زور نه ده ځان وای په خبره بس هغه ځکه غړوا جنکې په پرورو د کمر ورغړوا اسی ولا یغله نور بټوي په پوسکو نه ده ځان کدن نه د تیزون چیز نه ده نه
وروره هغه آکړې دوپړه سوکړه راته نه وایې که نه پیرا نه تو په بل پیرا خپل ډوپلیشن راځي مټی ځي په کې بختي دا لال خان دا ریکوست ایکسپټ عثمان ما ورته مخامخ بختي ورته مخامخ خوشا کنه په دې مورې کې د منډم نه خپل صوبه سار مالي وختي چوپه شه بیا هم ورته وروره عثمان ما راته وایې که نه لال خان ایکسپټ کا څوک لال خانو مې هغه راته لږه راته ووایه چې ویلې بېګۍ ویلې وه آکړې دوپړه سوکړه عثمان په موږ غانې نه وایي دا مرګري ورسره ناست دي غانې بجانې موږ د رزیم نه واسې بس او مرګري ورسره د لال خان ریاضه عثمان موږ ته په خپله لال خان راواله عثمان موږ ته مخامخ کته هغه شکل ما ته مخامخ هغه ما ته وویل د غانې په باره کې ځه عثمان ته مخامخ ګاډی چلای کنه وروره ګاډی چلو منو کیمرا ځکه نشم کوراواله او که نه وروره نعتونه به کوه چې د خدای پاک رحمتونه را باندې راوړي په یوه پیره به دا په ګانه په ما باندې راوتي کې او په بله پیره به په ما باندې نعت راوتي کې نو دا به ته ښکلی کار کوې نعت راته وایي وروره یو نعت راته وایي بله به که د شاته غړې او بیا را باندې په ریرې له پاسه کارې ته مسواري دې څخه پسې ته وکړه او بختي شکل دې پناه ده شکل دې ما ته مخامخ کته پټې پناه نه ده ما ته بختي ووایه مخامخ شه او دا په ریرې ته ما مخامخ شه ځوړندی او کوس دې پناه دی کوستي بنان شکل راښکاره که ورته دی اخته که هغه موږک کیسه وکړه هغه یو انډه چې ده نه وړې وه دا څه ګوره دا څه وایي روحي سلام علیکم ستانیه هغه منګک وړوه وروره اجازه اوبه راکړه ګیلاس کې زر او واجده بیمار دی نه د باندې دا چپه راځي که نه امون چې وایي د باندې زه چې وایم د باندې چپه راځي که نه نو یوه دا وړه چپه وي او یوه غټه خو شکر دی نه ده راغلی خو دا وړه چپه پرې راغله بیا دی یو ګنټه دوه بې سوری دا څه ویله او که نه دی چې بیا اوبه څکي نو د اوبو اجازت هم غواړي ښه چې ستاسو اجازت دی زه د اوبه وڅکمه ستاسو به اورېده او یېرېدلی به یې که نه ته به نه یې ښه مطلب وایي دا اجازت ته اوبه وڅکمه مور چې ژوندی وه نو هغې نه به یې تپوس کوي بې اجازت ته زه اوبه وڅکم پاکول سره مزیدار وکنه یار هغه ولې نه بیا په سر کو کنه هغه په سراوات سره ډېر خلک یې وروری یو جینۍ مې درله کتلې را یاره بختي رحمان لاله او هغه وی د غری دې مې خوښ شوی ما ورته صحیح دی څه مسله نشته مې کومې دغه کوم هغه ته وایم سلا دې پې راځي نه چې وی کم درله دا ډېر خلک پکې داسې هم دي چې هغه داسې جنتې به کوم ماله ګوري که نه چې ده لکه تعلیمتوب په سترګو نه لیدلی او دی چې ته دا پړېشان یې تر اوسه داسې بازارګرمي جوړوي وروری اورې نه بازارګرمي نه صحیح خبره ته کومه وې خبر مې د اغابۍ دغه نه دی خبر هغه خدای په کلام خبره کینسل کړې ده وروری وایي مړ به شم خو ادب ونه کمه نه د الله د رضا لپاره ولا جینۍ ښه پاکه عیاناکه جینۍ ولا کو نو هغه به غټ خوند به دا په خبره موږ سم د عالمې ښځې زامن یو داسې کنجکینې تر لور زامن نه یو نه صحیح خبره او د پلار د غیرت تپوس مې راشه او
د پلار د غیرت تپوس مې خو ځکه خو درنه کومه پاکه د جینۍ خانان درنه ګوټ کو کومه مله که ګوټ نه. کو او د دې غټو غټو درمبر ګوټ کو نه دا غو د غیرت تپوس وکړه چې څه قسم د پاکه سړي جینۍ درله کوم د دې وجې خو له پاکه جینۍ کوم چې ما ته غیرت پته را او نه چې په غیرت پر د زمان دا یو د عزت شي دا یو د عزت جینۍ نه کوم دا یو د عزت او څو څنګه رورۍ دا یو د عزت جینۍ درله کوم د بیت بیت والا نه کوم بھائی یو منټ ویټ وکړه د میلمنو سره یو تصویر وباسي جو ها با صحیح ده، صحیح. تصویر وباسم ته وایې دوسره کې ناسې به السلام علیکم مونږ دا څنګه پټېلی او ځکه ته